الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مکن باد که بدبینی از یارونیک، نمیر و ید از تخم بدبارونیک. مکن باد که بدبینی از یارونیک، نمیر و ید از تخم بدبارونیک. جگه جلگانی که دنیا نهی، عبرت که جاهی تماشا نهی. جگه لگانی که دنیا نهی، عبرت که جای تماشا نهی. ما گرانو محترم ورونو، کما آیات ستاسې مخکې تلاوت سو، دا د سورة بقرې 155 نمبر آیات. حدیث ستاسې مخکې وویل سو، د صحیح مسلم حدیث. نمبر ټوله خبره تاسو ته انشاءالله په دې باره کې کېږي چې کوم مصیبتونه که هغه آسماني مصیبتونه وي او که هغه ستا سړي په بدن کې کوم مصیبت وي، د سړي په مال کې کوم غم و تکلیف وي، د سړي اولاد ته کوم صدمه ورسېږي، د دې په باره کې به خبره درته کېږي چې دا پر کفارو ولې نازلېږي، پر مسلمانانو ولې دا آفتونه نازلېږي، او د دې په دې وخت کې څه کردار کول پکار دي، او د دې ګټې فایدې ثوابونه څونه دي. نو زما ګرانو او شریف ورونو، الله جل جلاله وعم نواله سنت دا ده چې خدای تعالی جل جلاله سنت او طریقه دا ده چې دنیا کې الله جل جلاله عذابونه راولي، ازمایښتونه راولي، پر کافرانو هم راولي، پر مسلمانانو هم راولي. او پر کافرانو سي راولي د کافرانو د تمرد او سرکشي په وجه باندې، چې کافران د خدای تعالی له امر نه سرکشي کوي، خلق د خدای له دینه ګرځوي، د پیغمبرانو ته ضرر رسوي، مسلمانان وزنه او داسې نور تجاوز د خدای تعالی پر دین باندې کې، په دې باندې الله جل جلاله پر کافرانو باندې قسم عذابونه خدای تعالی جل جلاله راولي او راوستلي دي. لکه خدای تعالی د نوح علیه السلام قوم په اوبو باندې غرق کړي، فرعونیان یې په اوبو باندې غرق کړو، د لوط علیه السلام پر قوم باندې مځکه لوړه کړه، پر بله خوا یې راواړوله، له شایه په ډبرو هم سې وویستو. سمودیان کفارو خدای تعالی په آسماني چیغې باندې اله، له اسمانه یې لویه ناره باندې وسوه، خدای تعالی جل جلاله اله. موسی علیه السلام که مخالفینو خدای تعالی جل جلاله قسم عذابونه خدای تعالی پر دې باندې نازل کړو.
چنګښې باندې مسلط شوې، شپږې پر مسلط شوې، وینې پر مسلط شوې، غیره و غیره وچکالي خدای تعالی باندې راوسته، قسم قسم عذابونه خدای تعالی جل جلاله باندې مسلط. پر مسلمانانو چې عذابونه راځي، د مسلمان پر بدن چې عذاب راځي مریضي، د مسلمان پر اولاد چې عذاب راځي عذاب په اولاد خدای تعالی مبتلا کوي، د مسلمان په مال کې څه نقصان راځي، دا ټول د خدای په لاس باندې دي. الله جل جلاله 50,000 کاله مخکې لیکلي دي په لوح محفوظ کې، په آیات کې راځي چې خدای تعالی جل جلاله ټول شیان 50,000 کاله پخوا لیکلي دي. اوس پر مسلمان چې کم عذاب راځي، د مسلمان دپاره عذاب نه ده، دا د مسلمان دپاره امتحان ده. لکه انبیاو خدای تعالی امتحانونه راوستلي دي. ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله ورته واچو، او په دنیا کې خدای تعالی جل جلاله ابراهیم علیه السلام په ظاهري ور خدای تعالی جل جلاله هغه پر ده باندې یو باغچه جوړه کړه. خدای تعالی جل جلاله داسې پر خپلو پیغمبرانو باندې امتحانونه کړي دي. نو خدای تعالی په مسلمانان چې کوم عذاب راولي هغه امتحان، نو دغه امتحان پر مسلمانانو چې راځي هغه قسم قسم امتحانونه، آسماني آفتونه، وچکالي، ډېر باران ورېدل، بې وخته باران ورېدل، د اوبو کمی، د میوو کمی، په یخ باندې د بادامو وهل، دا رقم د انګورو وهل، دا رقم د انځرو وهل، غیره و غیره. دغه آفتونه خدای تعالی جل جلاله پر مسلمانانو هم نازلېږي. خو دا د مسلمانانو دپاره څه شي ده؟ دا امتحان ده د مسلمان دپاره. زما ګرانو او شریفو وروڼو، پر مسلمان که آسماني آفت نازلېږي، هغه که د مځکې و اسمان مابین کې وي، هغه که له مځکې څخه یو آفت راوځي، که د مسلمان په بدن کې یو آفت راځي، د مسلمان پر بدن باندې یو آفت راځي، نو دا خدای تعالی جل جلاله دا عذابونه په لوح محفوظ کې پخوا لیکلي دي. که یو مسلمان ګوډېږي، د یو مسلمان زوی مري، یو مسلمان مریضېږي، ځکه خدای تعالی کلام پاک کې فرمایي ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تعالی جل جلاله وایي ما اصاب من مصیبة فی الارض، ای خلقو مځکه ته یو آفت نه رسیږي، ولا فی انفسکم نه ستاسې ځانو ته کوم آفت رسیږي، الا فی کتاب، دا په لوح محفوظ کې ده، لیکل سوی ده، من قبل ان نبرأها، مخکې تر دې چې موږ دا آفت پیدا کړو. ان ذلک علی الله یسیر، دا کار خدای تعالی ته ډېر اسانه ده. بل ځای کې خدای تعالی فرمایي چې خدای تعالی جل جلاله وایي وعنده مفاتيح الغیب، خدای تعالی سره د غیبو کلی دي، لا یعلم الا هو، خدای تعالی په دې کلیو باندې عالم ده. ویعلم ما فی البر والبحر، خدای تعالی عالم ده هغه څه چې په اسما په وچه کې ده یا په دریاب کې ده. وما تسقط من ورقة الا یعلمها، نه رالویږي یوه بڼکه له درختې څخه، بلکې خدای تعالی په هغه باندې عالم ده. د خدای داسې علم ده، یوه بڼکه چې له درختې څخه رالویږي، خدای تعالی وایي زه په هغه باندې عالم یم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خدای تعالی وایي یوه غله دانه، یوه غله دانه په تاریکیو د مځکې کې پرته ده، یوه ژدن پرته ده، یو جوار پروت ده، یوه غنم دانه پرته ده، نه لوند شی ده نه وچ شی شته، بلکې ټول په لوح محفوظ کې لیکلي دي، ټول شیان په لوح محفوظ کې لیکلي دي. که یوه د غنم دانه ده الله جل جلاله په عالم ده، که یوه پاڼه یوه بڼه له درختې څخه رالویږي، دې باندې الله جل جلاله عالم ده.
نو ځکه خدای تعالی جل جلاله فرمایي هر څه چې تاسو ته رسېږي خدای تعالی په هغه باندې عالم د هغه په لوح محفوظ کې نه ویشته دي. د دې دپاره مې خدای تعالی جل جلاله وایي لیکلي دي لکی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. د دې دپاره مې خدای تعالی جل جلاله وایي لیکلي دي چې تاسې غمجن نسئ په هغه څه باندې چې هغه څه چې درڅه تېر سو. کوم شي ته چې ستاسې لاس رسی نه وسي او تاسې هغه ته ونه رسېږئ، یو میوه وي له لاسه مو ووځي، زوی مو مړ سي، ښځه مو مړه سي، مالي تاوان درته ورسېږي، په هغه باندې مه غمجنېږئ. هغه خدای تعالی 500 کاله مخکې لوح محفوظ کې الله لیکلي دي. او تاسې خوشحاله نسئ، خدای تعالی وایي په هغه څه باندې چې ستاسې لاسونو کې دي. ځکه خدای تعالی جل جلاله وایي دا تاسو زوی ده، ستاسې لور ده، ستاسې ښځه ده، ستاسې مال ده، ستاسې جایداد ده. دا خدای پاک جل جلاله 500 کاله مخکې په لوح محفوظ کې الله جل جلاله لیکلي دي. تاسې په دې باندې خوشحاله نسئ. نو د خدای تعالی حکمت کریمه په دې کې دا ده چې کوم شی چې موږ دنیا کې تاوان رسېږي دا د خفګان وړ نه ده، په دې باندې صبر پکار. که په دنیا کې موږ تاسو ته کومه نفع رسېږي، کوم څه موږ ته لرو، زمن لرو، لوړانې لرو، ښځې لرو، مالونه لرو، جایدادونه لرو، دا د خوشحالۍ شی نه ده. د خوشحالۍ شی دا ده چې الله له تا سره راضي وي، الله جل جلاله دې له موږ تاسې راضي شي. په مخکې کوم دا شیان نه وو، څه چې خدای تعالی موږ ته راکړي دي دا مخکې هم نه وو، او دی وخت به راشي څه یې راکړي دي هغه به نه وي. یو شی چې په دی ځای کې راغی چې هغه مخکې هم نه وو وروسته به هم نه وي، دا د خوشحالۍ شی نه ده. د خوشحالۍ شی یوازې دا ده چې کم نیک کردار سړی وکړي او هغه له خدای تعالی ته وروړي، دا د خوشحالۍ شی ده. نو کوم مصیبت چې په دنیا کې خدای تعالی مسلمانان ته رسوي یا پتونه له اسمانه رسوي، په دې کې مختلفې فایدې دي. څه فایدې پکښې دي؟ په دې کې یوه فایده دا ده چې قوي ایمان والا ته چې الله جل جلاله مصیبت راولي، د هغه خدای تعالی جل جلاله درجه په لوړوي. که قوي ایمان والا یې هغه ته خدای تعالی مصیبت راولي، یا آسماني مصیبت، یا د مځکې لخوا، یا د هوا لخوا، یا په بدن کې، یا په مال کې، یا په جایداد کې که مصیبت خدای ورته راولي، هغه څه شی وي؟ هغه د مسلمان خدای درجه په لوړوي. یو مسلمان وي مسکین وي، یو مسلمان ښځه وي مسکینه وي، یو مسلمان وي مریض وي، یو مسلمان وي زوی یې مړ وي، یو مسلمان وي اولاد یې تباه سي، یو مسلمان وي وسه ورباندې راسي، نو خدای تعالی په هغه باندې درجه لوړوي. کوم سړی؟ قوي ایمان والا. قوي ایمان والا او د ضعیف ایمان والا دپاره څه شی ده؟ که ضعیف ایمان والا خو دا معنا چې دنیا کې ګناهونه کړي، د هغه خدای تعالی ګناهونه پرېږدي، تکلیف چې ورته ورسېږي د هغه خدای تعالی جل جلاله ګناهونه پرېږدي. ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي د اسلام یو عجب دین ده، د اسلام یو عجب خوږ دین ده. حضرت صہیب د دې روایت کوي، وایي نبي علیه السلام وایي عجبا لامر المؤمن، تعجب ده کار د مؤمن لره، ان امره كله خیر، ټول کار د مسلمان خیر ده، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ټول خبره چې د خیر یې دا له مسلمانه ما سوا د بل چا دپاره دا کار نسته، یو د مؤمن دپاره دا ده چې ټول کار یې خیر ده. څنګه خیر ده؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. که خیر ورته ورسېږي، که مسلمان ته خیر ورسېږي او دی په هغه باندې شکر ووایي، نو خدای تعالی دا د ده دپاره خیر ده. شکر یې ووایي د خدای خیر درته ورسېدی، ډېره دنیا الله درکړه، خدای زمن درکړو، الله ښځه درکړه، الله جایداد درکړی، الله سرای درکوي، نو تا شکر ووایو په خیر له، دا د ده دپاره خیر ده.
او که چیرې یو مسلمان ته ضرر ورسېږي صبر فکان خیرا له، که مسلمان ته ضرر ورسېږي په هغه باندې صبر وکړي دا د ده دپاره خیر ده، خدای تعالی جل جلاله ثواب ورکوي. نو ټول کار د مسلمان خیر ده. الحمدلله چې مسلمان نیسو ویلی د دې عظیم نعمت شکر موږ تاسو نسو ویلی چې خدای تعالی مسلمانان پیدا کړي. دنیا ټوله یا خیر ده یا شر ده. که خیر درته ورسېږي شکر وایه هم به خدای ثواب درکوي، که ضرر درته ورسېږي نو صبر کوه خدای تعالی جل جلاله به تا ته ثواب درکوي. نو یوه فایده پکې دا ده. دومه فایده د مصیبت دا ده چې څوک چاته مصیبت ورسېږي، دومه فایده یې دا ده چې خدای تعالی جل جلاله یې ګناهونه بخښي. څه شی بخښي؟ خدای تعالی یې ګناهونه په مصیبت باندې بخښي. ځکه حدیث کې راځي، دا زما د خولې خبره نه ده، د حضرت ابي هريره حدیث ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما یزال البلاء بالمؤمن ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئته رواه الترمذي. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابي هريره فرمائے لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. همیش د مسلمان د پاره د مسلمان خور د پاره په خپل ځان کې بلا مقرروي، پر اولاد بلا مقرروي، پر مال بلا مقرروي، تر څو چې له خدای سره یو ځای شي هیڅ ګناه خدای تعالی نه پکې پرېږدي. تر څو چې له خدای سره دا مسلمان ورور یو ځای شي، په دنیا کې تکلیف پر ورغلی وي، مسکنت پر ورغلی وي، مرض پر ورغلی وي، زوی مړ سوی وي او آسماني افت ور باندې نازل سوی وي، دې مسلمان ورور په دې مسلمان خور باندې له خدای سره چې یو ځای شي یوه ګناه یې نه وي. ولې په دنیا کې خدای تعالی په دا مصیبت باندې ګناهونه تو کړي. مسلکینان دې خفه کېږي نه، مریضان دې خفه کېږي نه، بې اولاده خلک دې خفه کېږي نه، سپین ږیري دې خفه کېږي نه، مصیبت زده خلک دې نه خفه کېږي. ځکه خدای تعالی جل جلاله په دې ګناهونه خدای تعالی جل جلاله رژوي. دریم فایده پکې دا ده چې مصیبت چاته ورسېږي خدای تعالی جل جلاله یې درجې لوړوي. خدای تعالی چې لوړوي درجې. د حضرت عایشې حدیث ده، زموږ ستاسې مور ده، د پیغمبر علیه السلام بیبي ده. تاسې داسې فکر پکې ووئ، ژور فکر پکې ووئ. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوق إلا رفعه الله بها درجة أو حتى عنها بها خطيئة رواه مسلم. مسلمان ته ازغی نه جګېږي، که یو ازغی په مسلمان باندې جګ سي خدای تعالی جل جلاله د ده په دې سره یوه درجه لوړوي. ازغی خو ډېر معمولي شی، خدای تعالی یې یوه درجه لوړوي په جنت کې، او خدای تعالی یوه ګناه پرژوي، یو ازغی. یو بزرگ فرمایي وایي خدای تعالی جل جلاله دا د اسلام دین عجب دین پیدا کړی. په دنیا کې په شواروز کې موږ شل وار له دغه تکلیفو سره یو ځای کېږو، ازغی راجګېږي، څراغ مو مري، بل مصیبت راته پیښېږي. خو پر دا هر مصیبت، پر دغه معمولي مصیبت چې د ازغی جګېدل دم خدای تعالی تا ته ثواب درکوي. ان دین عند الله الاسلام، دین په نزد خدای باندې اسلام ده، عجب دین ده. او بله فایده یې څه ده؟ پنځمه فایده یې دا ده چې خدای تعالی جل جلاله څلورمه فایده یې دا ده چې خدای تعالی جل جلاله مسلمان ته کوم مصیبتونه راولي نو خدای تعالی جل جلاله په هغه باندې د مسلمان څه کوي؟ د آخرت عذابونه خدای تعالی ځینې ایسته کوي. څه شی کوي؟ څلورمه فایده یې دا ده چې خدای تعالی د آخرت عذابونه خدای تعالی ځینې ایسته کوي چې پر مسلمان په دنیا کې عذابونه راولي. الله من د آخرت له عذابو څخه وساتي، امین یادوي. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه حدیث ده اذا اراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبد شر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حضرت انس وایي
چې نبي کریم علیه صلات وسلام ویل چاته چې د خدای تعالی د خیر اراده سوه نو خدای تعالی جل جلاله دته په دنیا کې عذاب راولي، په مصیبت یې اخته کوي. چې چاته خدای تعالی ګناهونه یې پټوي، چې چاته خدای تعالی د شر اراده وکوله په دنیا کې ګناهونه هم کوي، تر و تازه هم ګرځي. ته به وینې شرابخور به هم دی، رشوتخور به هم دی، حرام به هم دی خوري، زناوې به هم دی کوي، غلاوې به هم دی کوي، بدکاري به هم دی کوي، تر و تازه به هم دی ګرځي. لیکن خدای تعالی د دې سړي جزا آخرت ته ساتي. نو دې ته د خدای تعالی د شر اراده سوې ده دې انسان. الحمدلله داسې خلکو څخه وساتي. امین یادوي. نو زما ګرانو او شریفو وروڼو، په مصیبتو کې صبر پکار. په هر مصیبت کې کله اسمانه نازلېږي لکه بارانونه، وچکالۍ، غیره و غیره. او که زموږ ستاسې په بدن کې کوم مصیبتونه راځي، که زموږ ته په مال کې راځي، که په اولاد کې راځي، نو په دې کې بیا صبر پکار دی چې سړی پر دې باندې صبر وکړي. په ژوند کې مسکنت راځي، غریبي راځي، دربدري راځي. په ژوند کې دا راځي سړی مریضېږي، په ژوند کې دا راځي سړي زوی مري، د سړي ښځه مري، د سړي اولاد مري. خدای تعالی جل جلاله موږ ته څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. خدای تعالی وایي مؤمنانو تاسې دې حالت کې صبر وکړئ او پر صبر باندې مضبوط اوسېږئ. که تاسې کوم مصیبت ورسېږئ تاسې صبر کوئ یا په صبر باندې مضبوط اوسېږئ. بیا خدای تعالی جل جلاله بل ځای کې فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدای تعالی وایي زه ته ازمویم، امتحان مو کوم، بیروم مو د کافرانو څخه، دوام عذاب در باندې راولم، دا رقم لوږه در باندې راولم، په میوو کې مو کمی راولم، داسې په بدنو کې مو کم مصیبت راولم، میوې مو کموم. خدای تعالی وایي وبشر الصابرین. خدای تعالی وایي پر صابرانو باندې زیری وکړه چې خدای تعالی جل جلاله په ورځ د قیامت باندې ثوابونه ورکوي. نو صبر پکار. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یوازې د صابرونو په باره کې خدای تعالی دا لیکلي دي انما یوفى الصابرون بغیر حساب. خدای تعالی به په ورځ د قیامت صابرانو ته عوض ورکوي، بې حسابه عوض به خدای تعالی جل جلاله په ورځ د قیامت ورکوي. الله جل جلاله دې امین یادوي. زموږ تاسې اول له مصیبت وساتي، امین یادوي. او که چیرې مصیبت به را باندې نازلېږي خدای تعالی جل جلاله دې د هغه په باره کې موږ ته صبر نصیب کړي. خدای تعالی جل جلاله بل ځای کې فرمایي چې نو خدای تعالی جل جلاله فرمایي یو لا غسر چې خدای تعالی جل جلاله ورکوي و چاته ورکوي و صابرون ته ورکوي، پر صبر باندې چې ورکوي خدای تعالی جنت ورکوي. لکه حدیث د بخاري راځي چې خدای تعالی وایي هر مؤمن مسلمان که خدای تعالی جل جلاله د ده دوست واخلي، د ده لور واخلي، د ده ښځه واخلي مړی کړي، د ده زوی مړ کړي، نو او دی د ثواب نیت پکې لري چې خدای به د دې ثواب راکوي، وایي د دې عوض نشته. خدای تعالی وایي له جنته ماسي الله جل جلاله جنت ورکوي. دوم شی چې صابران ته خدای تعالی جل جلاله ورکوي هغه خدای تعالی جل جلاله کامیابي نصیب کوي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث ته وایي ما ته نبي علیه السلام وویل واعلم ان فی الصبر ما تکره خیرا کثیرا وان النصر مع الصبر وان الفرح مع الكرب وان مع العسر یسرا. وایي پیغمبر علیه السلام ما ته وویل عبدالله ابن عباس وایي په صبر کې هغه څه چې تا ته تکلیف رسېږي خیر ده، ډېر خیر ده، او کامیابي د سره له صبره او خلاصون د سره له سختۍ او سره له سختۍ نبي علیه الصلاة والسلام وایي اساني شته. دریم شی چې خدای تعالی صابرینو ته ورکوي هغه شی ده، هغه نیک بدل خدای تعالی جل جلاله ورکوي. ځکه حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها حدیث ته نبي علیه الصلاة والسلام یې اورېدلي دي یو مسلمان نشته چې هغه ته مصیبت ورسېږي نو وایي ما امره الله، نو بیا وایي
هغه څه خبره کوي چې خدای تعالی دته امر کړی وي. کومه کلمه وای چې مصیبت ورته رسېږي؟ کومه کلمه وای؟ انا لله و انا الیه راجعون. حضرت ام سلمه وای چاته چې مصیبت ورسېږي نو خدای تعالی وای دا کلمه به وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. د دې معنا دا ده چې موږ د خدای یو، موږ هر څه د خدای دي، موږ د خدای یو، موږ خدای ته روان یو. نو دی دا کلمه ووایي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وای بیا دا دعا وکړي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا. خدایه ما ته دې مصیبت عوض راکړي. په پښتو وایي خدایه له دې څه خیر راکړي. خدای تعالی جل جلاله به د خیر نصیب کړي. ام سلمه وایي. ام سلمه د مسلمانانو مور ده، د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبي ده. دا وایي ما داسې وکول چې زما خاوند وفات سوی و نو ما دا کلمه وویل مال انا لله و انا الیه راجعون. نو خدای تعالی جل جلاله نبی علیه السلام راته ویل خدای تعالی به د خیر خلف په نصیب کړي. ول ما چرت وایو مال خیر خلف نو بل څوک زما خاوند صحابي و د خدای په لار کې په شهادت باندې ورسېدی. وایي بیا مې نکاح له پیغمبر علیه السلام سره وسو. انا لله و انا الیه راجعون. هر مصیبت چې مسلمان ته ورسېږي باید چې دی دا کلمه ووایي، یا مسلمان یې خور ته ورسېږي انا لله و انا الیه راجعون. خدای تعالی به تر هغه خیر شی ورکوي، خدای تعالی به د هغه عوض ورکوي، د هغه خلف په خدای تعالی ورکوي، د هغه ثواب په دنیا او آخرت کې الله جل جلاله عوض ورکوي. نو ځکه ام سلمه وایي ما دا کلمه وویله خدای تعالی جل جلاله ما ته د خپل خاوند په عوض کې چې هغه یو امتي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي و د هغه په عوض کې ما ته محمد صلی الله علیه وسلم سره مې خدای تعالی جل جلاله نکاح وکول. نو زما ګرانو شریف ورونو، نو پر صبر باندې، نو که سړی صبر پر یو مصیبت باندې وکړي او د ثواب په نیت باندې او ثواب نیت یې مې چې زه دا صبر وکوم. ګوره هر عمل ما درته ویل درې شی غواړي، علم غواړي، عمل غواړي، اخلاص غواړي. سړی صبر وکړي او په دغه علم یې چې خدای تعالی ثواب راکوي په ده باندې، او صبر هم وکړي دا بیا عمل سي، او په اخلاص صبر وکړي، صبر جمیل وکړي. صبر جمیل دې ته وایي چې په هغه کې شکوا نه وي، په هغه کې شکایت نه وي. پر مسکنت باندې صبر وکړي، پر بیا اولادي صبر وکړي، پر مرض باندې صبر وکړي. د ایوب علیه السلام مرض ور په یاد کړي. پر بیا اولادي صبر وکړي. د ابراهیم علیه السلام بیا اولادي 100 کاله ور په یاد کړي. پر مسکنت باندې صبر وکړي. د پیغمبر علیه السلام مسکنت ور په یاد کړي. اوس خو موږ تاسې دی یو پیغمبر علیه السلام وایي تاسې په دنیا کې تر ځان ټیټ ته ګورئ او د آخرت په باره کې تر ځان لوړ ته ګورئ. که چا تر ته زیات عبادت کوه او ته زیات عبادت کوه، په دنیا کې تر ځان ټیټ ته ګوره چې د سړي پښې نسته ستا خو پښې سته، د یو سړي سترګې نسته ستا خو سترګې سته، د یو سړي د ماښام ډوډۍ نسته ستا خو د ماښام دا سته، د یو سړي اولاد نسته ستا خو اولاد سته، غیره و غیره. لیکن موږ تاسې په دنیا کې تر ځان لوړ ته ګورو. د چا ښه بلډینګ یا ما دی بلډینګ نسته، د چا ښې دنیا وي هو له زما دنیا نسته، د چا ښه موټر وي ښه موټرسایکل وي، او په آخرت کې تر ځان ټیټ ته ګورو. موږ وایي زه پلانکی خو لا شراب خور د لمونځ نه کوي او دست نه کوي، زه خو لا ښه یم لمونځ خو کوم شراب خو نه څښم. نو به نبي علیه السلام وایي تاسې په دین کې تر ځان لوړ ته ګورئ چې خلک د شپې لمونځ کوي ته به یې وکړئ، خلک خیراتونه کوي ته به یې خیرات ورکړي، خلک مدرسې جوړوي ته مدرسه جوړه کړي، خلک مسجد جوړوي ته مسجد جوړ کړي. نو پر داسې شیانو باندې پر مصیبت باندې بیا صبر پکار دی. صبر جمیل پکار دی. صبر جمیل پکار. صبر جمیل دې ته وایي شکوا نه وي پکښې. او صبر 3 قسمه ده. صبر یو دا صبر دی سړی پر مصیبت باندې صبر کوي، الله دې زموږ ستاسې نصیب کړي امین یادوي. او دوم صبر دا دی سړی پر طاعت باندې صبر وکړي. اوس تاسې راغلي یاست خوب مو پرېښی د دوکانونه مو پرېږدي، تجارتونه مو پرېږدي، په مسجد کې ناست یاست د الله د عبادت په انتظار چې دغه یو لمونځ مو خدای تعالی قبول کړي تاسې به ډایرکټ جنت ته ځئ. الله دې زموږ تاسې جنت نصیب کړي. صبر مو کړی، کنې اوس به کور پراته واست بیده به واست قراره وو. او دریم مصیبت پر صبر پر مصیبت چې سړي ته په بدن کې مصیبت ورسېږي، په مال کې، په اولاد کې، په جایداد کې. دا 3 قسمه صبر دی. او
د مسلمان د پاره صبر یو پردی شي صبر سي اسمانونو څخه شي نازلېږي د خدای له خوا څخه ماپتونه د بنده لاس نه پکړي دوم پردای شیانو صبر د بنده لاس پکشي چې بنده تا ته تاوان در ورسي نو پر دا دواړه قسمه مصیبتو باندې صبر پکار ده او د مسلمان د پاره دا پکار ده چې دی صبر هم وکړي او دی مسلمان د ثواب په نیت باندې صبر وکړي او صبر جمیل وکړي شکوا او شکایت ونه کوي نو به خدای تعالی جل جلاله موږ تاسو ته ثوابونه راکړي کتاب کې وایي اول بسرای دا دعا کوي چې الله مصیبت مې وساتي خو که چیرې مصیبت مسلمان ته ورسېږي په حال کې د مسلمان د پاره صبر پکار ده بې صبري پکار نه ده خدای تعالی جل جلاله دې په دې خبرو عمل راکړي خدای تعالی دې ثواب زموږ تاسې مور پلار امین یادوي زموږ ته ټول قریبان ته خدای تعالی ثواب ورورسوي الله دې په دې خبرو عمل راکړي وما علینا الا البلاغ المبین